بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ درس وینډوز کې ورډ پاډ پروګرام دی. د ټول نه مخکې زه تاسو ته راځم لکه څنګه چې ما تاسو ته نوټ پاډ کې د خلاصولو طریقې ریکارډ کړې. اول دلته زه تاسو ته د خلاصولو طریقې ښیم چې څنګه په کوم طریقو باندې ورډ پاډ پروګرام خلاصېږي. راځم سټارټ ته، آل پروګرام ته، اکسسریز ته او بیا ورډ پاډ تاسو ته وګورئ. دا د ورډ پاډ کلیک کړئ، خلاصېږي. د وینډوز ایکس پی او 7 ورډ پاډ ډېر زیات فرق کوي. بل راځم سټارټ ته، رن ته لیکم ورډ پاډ، انټر، خلاصي. بل طریقه سټارټ راځم، رن کې لیکم سی ایم ډي، بیا لیکم سټارټ سپیس ورډ پاډ، انټر کلیک کړه. ورډ پاډ پروګرام څه شو؟ خلاص شو. بل طریقه راځم رائټ کلیک کوم، پراپرټیز ځم، ټاسک بار باندې ټول بار ته ځم، ایډرس بار اخلم، اپلای، اوکې. ایډرس بار کې لیکم چې ماته ورډ پاډ پکار دی، انټر کلیک کړه. ورډ پاډ پروګرام دا پاک کړئ لکه څنګه چې ما تاسو ته نوټ پاډ کار وکړو، ورډ پاډ هم داسې خلاصېږي. دلته راځه کلیک کړه، دا پاک ورته ولیکه ورډ پاډ، انټر کلیک کړه. او ګاډ څه کوي دا وین ورډ خلاصېږي. خو په همدې طریقې ورډ پاډ هم ورته ولیکئ، خلاصېږي. دا صحیح شوه. بل سټارټ راځم، دلته وګورئ، دلته هم راغلی دی آل پروګرام سره دوباره وګورئ. سټارټ مینو کې ورډ پاډ پروګرام صحیح ده. ایډرس بار مې لرې کړو. بل شارټکټ کی ورته ورکولی شم، آل پروګرام، اکسسریز، رائټ کلیک، پراپرټیز او شارټکټ کی آل کنټرول ډبلیو، اپلای، اوکې. کله ماته ورډ پاډ پروګرام پکار وي، آل کنټرول ډبلیو، ورډ پاډ خلاصي. اوس راځم تاسو ته د ورډ پاډ پروګرام تعریف لیکم. دا د خلاصولو طریقې وي. What is WordPad and what for we use? WordPad is the production of Microsoft in use for formatted text editing like documentation, composing, letter, etc. WordPad is the consist of title bar, quick access toolbar, dream, caption button, slash, control button, څلورم ribbon, پنځم ruler, شپږم document, اووم status bar, اتم scroll bar. دا موږ سره د ورډ پاډ تعریف. ګورئ ورډ پاډ څه شی د اوس لپاره استعمالیږي وایي. واټ از ورډ پاډ ان ورډ فار ویز. ډېر ساده تعریف لري. ورډ پاډ از د پروډکشن اف مایکروسافټ، د مایکروسافټ کمپنۍ پروډکشن تولید دی. یوز استعمالیږي فور فارمټ ټیکسټ رایټینګ، د ډیزایندار خط لیکلو په خاطر باندې. نوټ پاډ او ورډ پاډ کې فرق دومره دی چې هغه ساده خط لیکلو لپاره موږ استعمالوله او دا موږ د ډیزایندار خط لیکلو په خاطر څه کوو، استعمالو. لکه ډاکومنټیشن، صفحه نویسی، کمپوزینګ کتاب جوړ کدن، کتاب جوړول او لیټر خط لیکل. ګوره د صفحې جوړول لپاره، کتاب جوړول لپاره، خط لیکلو لپاره، همداسې نور. بل لیکلي ورډ پاډ از د کنسسټ اف. ورډ پاډ پروګرام کې ځینې برخې د موږ سره ټایټل بار دې بار چې ته ویل کېږي دی نه دی خو دی دغه نه دی خو ده تر دې اخیر پورې ټایټل بار په نوم یادېږي. کویک اکسس ټول بار دغه ځای ته ویل کېږي. دا کویک اکسس ټول بار یو څه غواړي زر کار وکړي، لکه سیو کار وکړي، انډو کار وکړي، زر کار کولی شي. کیپشن بټن، کنټرول بټن دې ځای ته ویل کېږي. دا تاسو ته مخکې ریکارډ کې ما هم وښودلې. رایبون چې دا یوازینی شی دی چې دلته د ورډ پاډ پروګرام کې لکه د وینډوز 7 کې نوی دی، دا ځای ګورئ، دا وی وی او که هومي دغه ایریا د ده چې دا ټول د رایبون په نوم یعنې دی. ګوره ویو کې دا ځای چې دی او یا هوم کې دا ځای چې دا ټول د رایبون په نوم یادېږي.
رولر خو د خطکش ته ویل کېږي، خطکش خو پېژنې دا رولر دی. ډاکومنټ خپله صفحې ته وایي، سټیټس بار دیز ته ویل کېږي، او سکرول بار مې تاسو ته ویل شي دیز ته ویل کېږي. دا به زه صف کړم ایز ورډ پاډ. صحیح شوه. اوس راځم زه تاسو ته مینو باندې شروع کوم. ولې راځم فایل مینو ته. فایل مینو کې موږ سره نیو دی، دا موږ سره هوم کې قرار لري. نیو که چېرته غواړئ نوې صفحه راوړئ، نیو باندې کلیک کړه، ډایرکټ موږ ته نوې صفحه راوړي، لکه څنګه چې ما تاسو ته نوټ پټ کې وویلې. او که چېرې ته ټیکسټ نه وی لیکلی او دا بیا نیو ته لاړ شي، تا نه پوښتنه هم کوي چې دا صفحه که نه صفحه. هماغه د نوټ پټ خبرې دي. صفحه یس باندې کلیک وکړئ، دا هم صف کومه، کوم ځای کې ډیسکټاپ کې صف کومه، چا په نوم ډبلیو په نوم باندې، او بیا کوم فارمټ کې صف کول غواړئ. صحیح شوه. او بیا سیف کلیک کړه، صفحه به نوي شي او هغه به ثبت شي. بل ورپسې موږ سره اوپن دی، چې تا مخکې صف کړی غواړې خلاص کړې، راځه اوپن ته. څه خلاصول غواړې وروره؟ ما سره یو فایل دی، کوم فایل دی؟ دا ډبلیو، یا مثلا ډیسکټاپ کې دی، یا مثلا ډاکومنټ کې دی موږ سره، دا دی ورډ از ورډ پاډ. او بیا پر اوپن باندې کلیک، ګوره اول ځای به انتخاب کړي، بیا فایل انتخاب کړي، او بیا اوپن باندې کلیک، هغه ډایرکټ موږ ته څه کېږي؟ خلاصي. سیف ته وګورئ، لکه نوې صفحه مې واخیستله، خط دې ولیکه چې ان د نیم اف الله غواړې دا صف کې، راځه فایل ته دا صف کول غواړم. کوم ځای کې صف کې انتخاب کړه، لکه نوټ پټ په شکل دی، ډیسکټاپ کې د چا په نوم صف کې؟ د فهیم په نوم صف کوم. او بیا ورته فارمټ انتخاب کړه، آر ټي ایف فارمټ کې صف کول غواړي. صحیح شوه. نوټ پټ شکل کې صف کول غواړي، کوم مختلف شکلونه دي. ایم ایس ډاس فارمټ کې صف کول غواړي، کوم شکل کې؟ سیف کلیک کړه، دا فایل زموږ وګوره ډیسکټاپ کې صف شوی دی. بل ورپسې موږ سره سیو از دی. سیو از هماغه خبرې دي، درې وظیفې مشخص اجرا کوي. یو نوم په څو، یو فایل په څو نومونو صف کوي، یو فایل په څو ځایونو کې صف کوي، یو فایل په څو فارمټو کې صف کوي. لکه ګوره دا فایل ما یو پرې صف کو د فهیم په نوم باندې، راځم ورته چې سیو از کلیک کړه، د چا په نوم؟ جمیل په نوم باندې، انټر سیف کلیک کړه، صف شو. بل زه ورته چې بیا سیو از راړم، مخکې مې ډیسکټاپ کې صف کړی، دوی پر ډاکومنټ کې صف کوم، چا په نوم؟ اسد په نوم باندې، لاړ صف شو. صحیح شوه. ډاکومنټ کې به صف شوی. بل فارمټ کې صف کول غواړي، کوم فارمټ کې؟ ایکس ایم ایل کې، آفس اوپن ایکس ایم ایل ډاکومنټ. صحیح شوه. پلان ټیکسټ نوټ پټ شکل کې، کوم شکل کې؟ زه ورته چې دې پر نوټ پټ شکل کې صف کوم، ډیسکټاپ کې هماغه نوم خو نوټ پټ شکل کې صف کول غواړم. سیف کلیک، یس، دا اوس وګوره نوټ پټ شکل کې راغلی که نه راغلی؟ هماغه ټیکسټ نوټ پټ شکل کې راغلی. خبره خو پوه شي انشاءالله. یعنې سیو او سیو اس په منځ کې فرق باندې پوه شي، چې سیف په یو نوم او سیو اس په ډېرو نومونو باندې. بل لغمان چل خو مې درته ویلی چې مثلا خط دې ولیکو، واټ از مثلا واټ از یور نیم، غواړې دا ثبت کې فولډر ثبت کې، راځه فایل ته سیف کوم، چېرته؟ ډیسکټاپ کې. ډیسکټاپ کې فولډر جوړوم، د چا په نوم؟ اسد په نوم باندې، دا په اوپن کوم، او بیا فایل پکې سیف کوم، ډبلیو ای په نوم باندې سیف. غواړې بې نومه جوړ کې، دې باندې رایټ کلیک کړه، رینیم ته لاړ شه، آلټ 1901 کلیک کړه، لاسونه پورته کړه، انټر کلیک کړه، او بیا په دې باندې رایټ کلیک کړه، لاړ شه پراپرټیز ته، کسټمایز ته، چینج آیکن مینس کې کلیک کړئ، یو خالی آیکن واخلئ، اوکې اپلای، او بیا اوکې. بله طریقه مې درته ویلې وه، دا ټول ډیلیټ کوم زه. رایټ کلیک، نیو فولډر چې د واغسه، آلټ 255 انټر کلیک کړه، او بیا رایټ کلیک لاړ شه پراپرټیز ته، کسټمایز ته، چینج آیکن ته، مینس کې کلیک کړه، یو خالی آیکن ورته واخله، اوکې اپلای، او بیا وګورئ. صحیح شوه. دا بله طریقه وه. بل مې درته ویلی چې آلټ رایټ کلیک کې نیو ته چې لاړې، فولډر د واغسته، کامه به ولیکې، د سکیپ نه لاندې بټن ده. صحیح شوه. او دې باندې به څه چل وکړې؟ رایټ کلیک ښه ده، دلته بل چا مخکې جوړ کړی ځکه دا راغی. رایټ کلیک، نیو فولډر به واخلې، کامه به ولیکې ورته، رایټ کلیک پراپرټیز ته به لاړ شي، او بیا به کسټمایز ته لاړ شي، چینج آیکن مینس کې به کلیک کې خالی آیکن به واخلې، اوکې او اپلای، بیا اوکې. اوس وګورئ هغه څه شو، یو کامه غوندې راغلی، چا فکر نه کړي، څوک فکر نه کوي چې دا فولډر دی چې شی دی. صحیح شوه. دونه معلومیږي هم نه، بېرته داسې لیک کوم، ډیلیټ کوم. دا طریقې وي چې مثلا ما تاسو ته مخکې ریکارډ کړی، خو کار مې بیا ذکر ته وکړو. ورپسې وروره موږ سره بل پرنټ دی، دلته ډېر خط لیکلی دی، غواړې دا خط څه کې؟ چاپ کې. نو راځه اول موږ سره ګوره پرنټ کې، پرنټ پرویو ده. مخکې د دې نه چې ته دا ته چاپ کې، باید دا ته وګورې چې وروره دا څنګه پرنټ کېږي. پرنټ پرویو ته راځه وګوره، دا ستا خط دی وروره، او په دغه شکل باندې پرنټ کېږي. دلته موږ سره بعضې نورې اپشنې دي. کلوز پرنټ پریو خو پوهېږي چې دا څه کار کوي، دا پرنټ پریو بندوي راته. بیا راغلم هوم ته،
او پرنټ پریویو باندې کلیک دا نیکسټ پیج او پریویس پیج ولې کار نه کوي ځکه دا زمونږ خط چې دی تر اوسه نیمه صفحه دی نور صفحې نه لرو ځکه کار نه کوي د لپاره چې دا کار وکړي زه راځم دا خط زیاتوم دا کلوز کوم کنټرول ای د سلیکټ کوم کنټرول سی کاپي کوم او بیا کنټرول وی پیسټ کوم اوس راځه فایل ته یا هم ته چې لاړلې پرنټ پریویو باندې کلیک دا ګور دا اوله صفحه د ماته وروره نیکسټ پیج دا د دویمه صفحه شوه او نور نشته ځکه دا نیکسټ پیج بند شو زه پریویس پیج مخکنی صفحه ته وښیه صحیح شوه بل 2 پیج خو پوهېږي چې دوه صفحې ښي دواړه راته ښیي 1 پیج یوه صفحه راته وښه 2 پیج دواړه صفحې 1 پیج یوه زه د دې زوم باندې کلیک کوم د اندازه لږ ذره غټوم صحیح شوه غواړې دا سل ته بدل شي بیا ته په دې کلیک دا ګوره د دې نارمل اندازه دونه ده زه غواړم دا اندازه سل کړم په دې کلیک دا سل اندازه بیا په دې کلیک ګوره دا چې نارمل عادي اندازه ده چې او که غواړې سل شي د اندازه په دې کلیک دا سل شو پکې صحیح شوه بل ورپسې موږ سره پیج سیټ اپ دی پیج سیټ اپ کې سره کوم ورکه کې دا چاپه هماغه خبرې دی A4 کې په اوږدوالي چاپه لینډسکیپ په پلانوالي باندې یعنی افقي چاپه عمودي چاپه کم ډیزاین کې خبره پوه شو که نه بل مارجن بره څومره مسافه ورکې لاندې ښي چپ طرف ته لیفټ کې څومره مسافه ورکې زه ورته یم چې یاره 0 وګوره لیفټ کې 0 شو رایټ کې ورته یم یو ټاپ کې ورته یم چې 1.2 باټم کې ورته یم یو 0 نه یو ورته لیکم دا سیټینګ دی وکړو اوکې کلیک اوس وګوره دلته پیج چینج شو بل موږ سره پیج ټپ کې پیج نمبر دی دلته وګوره موږ سره پیج نمبر شته که نه اول او دا پیج نمبر نه غواړي چاپ شي نه کلیک لري پرنټ پیج نمبرز نه غواړم که غواړې بیا پیج ټپ ته چې راغلی ورته څه که دا ماته پرنټ که دا راځي ګوره اوله صفحه بل دویمه صفحه صحیح شوه بل ورپسې پرنټ دی په دې خو پوه شوئ پرنټ ته راځي اوس دا یعنې پرنټ پریویو آپشن یې موږ سره چې ما تاسو ته کار بل کویک پرنټ دی غواړې دا عاجل چاپ کې بدون د دې نه چې کوم آپشن ورته سیټینګ وکړي ورته صحیح ده عاجل چاپول غواړې دا نو څه چل به وکړي دا کوم چې دا سیټینګ ورته بدل کړی ده ما پیج ټپ ته راځم دا چپ طرف نه مسافه بیخي 0 ده زیاتوم اوهو پیج ټپ یو اوکې نو اوس دا چاپول غواړې عاجل چاپول غواړې راځه فایل ته دا چې راغله پرنټ کې ورته وروره کویک پرنټ صحیح شوه چې موږ سره اوس پرنټر نشته دی ما ته پرنټر فاکس نیم دی چې دی فاکس نمبر چې دی صحیح شوه دا معنا پوښتنه کوي یعنې کویک پرنټ څه کار کوي دا موږ ته عاجل چاپ کوي راته بل موږ سره پرنټ دی کویک پرنټ باندې پوه شوې عاجل زموږ خط څه کار کوي چاپوي راته کویک پرنټ دا د کویک پرنټ وظیفه ده چې عاجل چاپ کوي بل پرنټ دی غواړې سیټینګ میټینګ ورته کې هغه نه بعد پرنټ کې کم پرنټر باندې چاپول غواړې دې باندې کم یو باندې یا دې باندې فکس باندې چاپول غواړې چې باندې صحیح شو ټوله صفحې چاپول غواړې کاپي ماپي ویستل غواړې دا مخکې ما تاسو سره ریکارډ کړو بیا پرنټ کلیک څه کوي درته چاپي درته خبره پوه شوې وروسته د هغه نه موږ سره پیج سیټ اپ دی مخکې ما درته پیج سیټ اپ آپشن یې وویل خو دې کې څه نور آپشن هم راغلي دي پیج سیټ اپ کې دا ته وایي چې وروره ټاپ بر نه څومره مسافه ورکړي هماغه خبره ده ته هم چې یو صفحې بر نه څومره مسافه ورکول غواړئ تاسو همدارنګې بل ما ته وایي چې باټم لاندې نه څومره لیفټ نه څومره مسافه ورکړي رایټ نه لیفټ نه مثلا ما ورته 3 وویل اوکې کلیک کړه تاسو وګورئ مسافه څه شو 3 همدارنګې ته کولی شئ نور سیټینګ ورته هم بدل کړي خبره پوه شوې ټاپ باټم لیفټ رایټ ورپسې موږ سره سینټ ان ایمیل غواړې دا خط د ایمیل په واسطه چاته ولېږې د دې نه استفاده کولی شي چې موږ سره انټرنیټ نشته دې نه تېرېږو اباوټ ورپټ په باره کې معلومات دي کومه وینډوز انسټال شوی کوم ورژن دی د ورپټ چا انسټال کړی صحیح شوه ایګزټ خو پوهېږي څه کار کوي دا پروګرام زمونږه بند دی سافټویر ته هم نه نصیب کوو صحیح شوه دا موږ سره ورپټ پروګرام کې او فایل مینو او دا خو ریسنټ فایلونه دي چې تا کم کار کړي سیف کړي دي غواړې خلاص کړي په دې کلیک عاجل هغه درته خلاصوي کم فایلونه چې تا سیف کړي هغه دلته لیست کېږي کولی شي خلاص کړي مثلا زه جامی خلاصوم هغه چا ډیلیټ کړی دی نشته صحیح شوه دا موږ سره د ورپټ فایل مینو